اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. دا اختر منز دے امام سهو شا پا اول رکعت کی تدری تکبیرون لاړو او د په قرات شروع وکړه، بیا سورت فاتحه مویلې وا او سورت مویلې بیا ورته یاد شو، نو سبکای نو جواب که امام سهو شو اولنی دری تکبیرونه تینا لاړو او قرات شروع کا تکبیرونه اونوی او قرات شروع کا سورت فاتحه او سورت ویلو بیا ورته یاد شو، نو دیب تکبیرونه اوای د قرات نه بعد او قرات بنا واپس کئ او دویم رکعت کې با د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په طریقه باندې تکبیرونه وای، درې تکبیرونه د رکوع نه مخکې، آخر کې به سجده سهو وکي او کنا سورت فاتحه ویلې وا یې لګه حصہ ویلې وا پکې سورت نو ویلې، دغه وخت کې ورته یاد شو دیب تکبیرونه وای، سورت فاتحه به بیا وای او بیا به سورت وای، آخر کې به سجده سهو وکي. خو ان شاء الله دا مسله را روانه ده چې اختر منس کې سجده سهو دا معاف ده، ځکه ازدحام وی غنی نور لذا کې راغلی دي، ان شاء الله مسائلو کې بدر تراش. دا مسئلہ امام محمد سے الجامع الکبیر کی لکھل دا صفحہ دا 11